ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغانستان له اوسني وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لاره ملي اجماع ده. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي باید طالبان چې څنګه یې ځان ته څاکنده خپله ورلیږي. هغه ویلي طالبان باید د دغه حالات څخه ځان وباسي. ښاغلي غني یو غږیز پیغام نن شپه خپور کړی دی. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پرځول شوي جمهور دولت رئیس محمد اشرف غني د په غږیز پیغام کې ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي غني د کابل، کندوز او مزار شریف وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره نیوکه وکړه چې د ترهګرو روزل د ده په خبره له همدغسې ځانمرګو بریدونو او چاودنو پرته چې پکې سلګونه کسان مړه او ټپیان کېږي بله څه نتیجه نشي لرلی. نوموړي ویلي څوک چې څه نور تاکین دي اکثر خپله په څاکیلوي کې د انفجار او انتحار مکتب کې خلک روزل بیرته د استادانو مقابل کې استعمالېږي او دا لړۍ دوام پیدا کوي. لاره د وتلو چاودنه او بریدونه نه دی، سیاسي ژور فکر او لاره د حل او د خلکو ژوند باندې اجماع پکار ده. پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني په خپله بیګانۍ غږیز وینا کې چې د هغه له رسمي اف ایکس فیسبوک خپره شوه همداراز اوسنی واکمنان د قدرت په انحصار تورن کړل او ویل چې په دې بڼه مخته نشي تللی. نوموړي ویلي قوت نیول اسان دي اما انحصار پایداره نه دی. په زور باندې افغانان قانع کولی نشي. ضرور ده چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې وغږیږو او د لارې یوې نقشې ته راشو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چارې.